كان يأتي علينا الشهر ما نوقد فيه نارا كلنا كلمة يوم يش پورا تیر شو بنکور کی بورنا ولگی انما هو التمر والماء طول گزاره زمون په اوبو په کجورو باندې روانو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کورنۍ به په ورځ کې چې 2 پیری ډوډۍ خوړه نو یو پیر به پکې کجوري د شرمنې نه دغه تلای و به کې دنه د کجورو د پوستکي د کجورو د ورو د پوستکي به انسان چې هغه د ځمکې په دې مخ باندې ګوره انسان دی او د ادم د بچو سردار دی دا دغه د تلای حال که موږ ته لږه کمه میلاو شي نو ولې دومره خفګانونه اصل ځای زموږ کم یو دی آخرت ته هلته به انشاءالله هر څه الله راکړي د نعمتونه د مزې د چرچې د خوشحالیانې هر څه باندې دنیا خو د سختو ځای دی ګره پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې څومره سختي تېرې شوي دي څومره سختي موږ سیرت بیان کړی ده په آخرني مراحلو کې تاسو هغه سیرت واورئ که نه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم اولنی ورځ چې دعوت یې شروع کړی ده او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وفات کېدو پورې څومره سختې به هغه تېرې شوي ټولې سختې او سختې او کله چې به د زنکدن دا سخته وه نو هغه بیا داسې سخته چې عایشه رضی الله عنها وایي داسې سخته خو به پیغمبر د سره نه وه راغلې نو فاطمې څه ووایي وا کربابته هلې وي زما په پلار باندې سخته ده زنکدن کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته لیس علی ابیکی کرب بعد اليوم لور مخه پکې د نن نه بعد به ستا په پلار باندې سختي نه نو په موږ باندې به انشاءالله په آخرت کې سختي نه مؤمن ته حدیث کې راځي مؤمن ته چې په خپه کې معمولي غنه لاړې شي که دې د لاسه ته الله ګناه رېږي معمولي غنه الله دې ګناه رېږي نو چې سړی په سختو کې پروت وي په مصیبتونو کې امتحانونو کې دې په بدله کې ور الله ډېر څه ورکوي بیا و دې حدیث ته ګوره د عایشه رضی الله عنها روایت دی په دې پسې وایي چې ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام بر 3 ليال تباعا حتى قبض پیغمبر صلی الله علیه وسلم کورنۍ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کورنۍ د کلي نه چې مدینې ته راغلي دي 3 ورځې پرله پسې د غنمو په ډوډو باندې نه دي ماړه شوي 3 ورځې پرله پسې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کورنۍ ته په مړه خېټه ډوډۍ نه ده میلاو شوې 3 ورځې پرله پسې 3 ليال تباعا 3 ورځې به سړي تېرې شي 3 ورځې اوس څه شی دی خو 3 ورځې هغوی ته پرله پسې د غنمو ډوډۍ داسې نه ده میلاو شوې چې خېټه پې ډکه کړي او زموږ دې عمرونو ته وګورئ یو سړی دی 50 کاله عمر دی او د اوسه پورې په مړه خېټه ډوډۍ خوړلې ده یو سړی دی 30 کاله عمر دی د اوسه پورې په مړه خېټه ډوډۍ خوړلې ده یو سړی دی 40 کاله عمر دی د اوسه پورې په مړه خېټه ډوډۍ خوړلې ده او دی به هم لګیایي خبرې به کېر وي حالات موږ باندې ګډوډ دي 3 ورځې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په کورنۍ داسې نه دي راغلي چې پرله پسې د هغوی د غنمو ډوډۍ وخوري په دې طریقې سره چې خېټه پې وړه کړي عائشة رضی الله عنها وی دا بل روایت هم دا غیره ما اکل آل محمد صلی الله علیه وسلم اکلتین فی یوم الا احداهما تمر وی دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم کورنۍ به په ورځ کې چې 2 پیری ډوډۍ خوړه نو یو پیر به پکې کجوري خوړې لازم به په یو ډوډۍ کې کجوري وي یو ټیم به ورته ډوډۍ میلاو شوه بل ټیم به ډوډۍ نه نو به کجوري خوړې گزاره د هغوی په کجورو باندې روانه وه ټوله گزاره د هغوی په کجورو باندې روانه د ورځې به 2 پیرې ډوډۍ وخوړه که نه نو د یو پیر کې به لازم به کجوري خوړې نور څه به نه و صرف به کجوري وي
مطلب دا چې داسې وخت په هغوی نه دی راغلی د پیغمبر په کورنۍ باندې چې په ورځ کې دې 2 پیرې ډوډۍ وخوري غنم وربش او دا ورته میلاوي شي که یو پیر به غنم وخوړو نو بل پیر له به کجورې وخوړي که د ورځې به کجورې وخوړي د شپې به ورته بیا ډوډۍ وه که د شپې به کجورې وي د ورځې به ډوډۍ وخوړه خو داسې ډوډۍ نه وه چې 2 ټیم هغوی ته پوره شوی نو کجورې به یو ټیم نه غواړي دا بل روایت هم د عایشه رضی الله عنها دی وی کان فراش رسول الله صلی الله علیه وسلم من ادم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تلهی د سرمنې نه جوړه شوې وه وحشوه من لیف او دنه د کجورو د پوستکو نه ډکه کړې وه دا د هغه خوږ انسان چې هغه د ځمکې په دې مخ باندې غوره انسان دی او د ادم د بچو سردار دی دا د هغه د تلهی حال دی د سرمنې نه د هغه تلهی وه او په هغې کې دنه د کجورو د پوستکي د کجورو د ونو د پوستکي پکې پراته د هغې نه د تلهی ډکه کړې وه په دې کې به هغه ګزاره کوله او هغه واقعه تاسو ته معلومه وه کله چې پسې عمر بن خطاب رضی الله راغی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خپلو بیبیانو نه خفه شوی او قسم یې خوړلی و چې یو میاشت به کور ته نه راځم نو عمر بن خطاب چې راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وکتو په ژړا شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وویلې عمر ژاړي ولې هغې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ملا کې دغه چټایي نښې ولیدې په کوم باندې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پروت د دې د لاسه په ژړا شو دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ژوند ما ورته په څنګه تلهیانو کې په څنګه صوبو کې په څنګه بالښتونو کې په څنګه قالینونو کې ژوند تېر و داسې قالینونه نن سبا موږ په کورونو کې اچولي دي چې خپه پکې کېږي خپه دننه ننوځي او د هغه اوچت انسان سره پسته تلهیي نه وه دا د هغه تلهیي وه تاسو سوچ وکړئ چې د سړي تلهیي کې دننه د کجورو د پوستکي پراته وي د کجورو د ونو پوستکي په دې کې به هغه څه ارام وکړي او څه خوب به وکړي په دې کې دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تلهیي حال و دې پسې د انس بن مالک رضی الله عنه روایت ته دې ته غوږ کېږدي قتاده وایي قتاده رحمه الله وی موږ به د انس بن مالک خواله راتلو وخبازه قائم یو ورځ موږ رالو او د هغه دا نانبایي لږ یو ډوډۍ یې پخولې د انس بن مالک سره چې کوم نانبایي و هغه ډوډۍ پخولې لږ یو نه وي هغه موږ ته وایي چې کلو کلو خورئ انس بن مالک دې ملګرو ته خورئ خورئ نعمتونه خو ډېر دي فما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا حتى لحق بالله ما د پیغمبر سره ژوند تېر کړی دی خدمت مې د هغه کړی دی خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله سره د ملاقات پورې پسته ډوډۍ چې د خپل ژوند کې نه ولیدی ما رأى رغيفا مرققا حتى لحق بالله پسته ډوډۍ پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل ژوند کې نه دی لیدلی ولا رأى شاة سميطا بعينه قط او نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپلو سترګو باندې پوره کامل ګډ لیدلی چې هغه دې سور کړی شوی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخې ته پروتي دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چېرته په خپلو سترګو نه دی لیدلی د مرګه پورې دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ژوند دا بل روایت عایشه رضی الله عنها دی وی كان يأتي علينا الشهر ما نوقد فيه نارا کله کله به یو میاشت پوره د نبوت په کور باندې تېره شو اور به ونه لګېد كان يأتي علينا الشهر ما نوقد فيه نارا كلنا كلمة يوم يش پورت تیرش و بنکور کی بور نو لگیدل انما هو التمر والماء طول گزاره زمون په اوبو په کجورو باندې روانه الا ان نؤتى باللحي کچرته چا به کلنا کرې چې لږه ونته کې غوښه راوړه نو هغه به موږ وخوړه نوره ګزاره به زموږ ټوله هغه په کجورو په اوبو باندې روانه د دې نه بعد دا حدیث دی
عروه وی عائشه رضی الله عنها دا خبر هغه ته کړې وه انها قالت لعروه ابن اختي وی خوريه ودي حديث توكي عائشه رضي الله عنها عروه وی خوريه إن كنا لننظر إلى الهلال 3 أهلة في شهرين من بدي سپومي تکتو نو 3 میاشتې یعنی 3 سپومي به موږ ولیدې په 2 میاشتو کې 2 میاشتې به موږ باندې تېرې شوې یعنی 3 به داخله شو اوس کې سړی سوال وکړي چې په 2 میاشتو کې 3 میاشتې څنګه ییني 3 پیرې سپومي څنګه ییني سپومي خو میاشت کې یو پیر راخیږي که نه په اوله کې راوخیږي خلکو کې دا 2 میاشتې عایشه رضی الله عنها وایي موږ خو به دا میاشتې 3 میاشتې په 2 کې لیدې نو د هغې داسې معنی دا ده چې اولنۍ سپومۍ خو به ولیده د اولنۍ میاشت په اوله کې بیا به د 2 میاشتې په اوله کې سپومۍ ولیده د دغې میاشتې او بیا د دغې میاشتې په اخره کې به یې د 3 میاشتې سپومۍ ولیده نو دا په 2 کې څو سپومۍ شوې څو میاشتې شوې 3 شوې یعنی په موږ باندې به 3 میاشتې تېرې شوې 3 میاشتې به پکې راوختې وما اوقدت في ابيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بیبیانو په کوټو کې په یو کوټه کې به مور نه لګېدلې 2 میاشتې 3 میاشتې به تېرې شوې او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په کوټو کې به اور نه بلېدو عروه ما كان يعيشكم نو تاسو له ژوند پسې تېرو ورته خوريه الاسودان التمر والماء دا په میاشتو میاشتو به موږ کجورو اوبو ته پراته وو إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګاونډیانو په انصارو کې كان لهم منائح دا غوی سره ګډې بیزې وي پیواله وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبياتهم فيسقيناها هغوی به کله نه کله پیغمبر له پی رالیږل نو پیغمبر به په ټولو بیبیانو باندې هغه پی وسکول نور به وي زموږ ګزاره هغه په کجورو باندې روانه او په اوبو باندې روانه وه په دې باب کې اخرنی حدیث دی د ابوهریره رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی اللهم ارزق آل محمد قوتا ای الله د محمد صلی الله علیه وسلم کورنۍ له دومره خوراک ورکړه چې د هغوی په صرف ګزاره روانه وي دا به هغه دعا وغوښته دنیا نه بې رغبته انسان یا الله صرف دومره دنیا روانه دومره دنیا راکړه چې هغه د دوی قوت شي دومره خوراک راکړه چې دوی پې ګزاره کوي بس دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ژوند دا د صحابه کرامو ژوند دا د هغوی د غربت حالاتو امام بخاري رحمه الله دا باب راوړی دی دپاره دی او دا حدیثونه تا ته دا وایي چې دنیا د زړونو د لګولو ځای نه دی دنیا وقتی طور ژوند پکې موږ تېرو دلته زړه مه لګوه وګوره دې صحابه کرامو ته وګوره دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته د دوی د دنیا دغه حال و والله ول آخرت ورکړی نو الله سبحانه وتعالی دې موږ له د شکر د ادا کولو توفیق راکړي او د صبر کولو طاقت یې الله موږ له راکړي او الله دې موږ له کم نعمتونه چې الله موږ له راکړي دي الله دې موږ له د هغې د استعمالولو د الله په بندګۍ کې الله دې موږ له طاقت راکړي والله سبحانه وتعالی دې زموږ ټولو ملاقات د دغه خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په جنت کې وکړي او د دې صحابه کرامو سره د الله زموږ ملاقات په جنتونو کې وکړي هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين